د نن ورځې لنډ او مهم خبرونه. په دوهمه شلاوریزه لوبه کې افغان لوبډلې آیرلینډ لوبډلې ته په 21 منډو ماته ورکړه. لومړی لوبه افغان لوبډلې ترسره کړه. په ټاکل شوي 20 اورونو کې د 4 لوبغاړو په سوځېدو سره 144 منډې جوړې کړې. اسخر افغان 49، رحمان الله ګربز 15 او محمد نبی 20 تر نورو زیاتې منډې وکړې. آیرلینډ لوبغاړي یاد هدف په 20 اورونو کې پوره نه کړ او افغان لوبډلې ته په 21 منډو لوبه وبایلله. مجیب زدران 3 لوبغاړي وسوځول، شاپور راشد او ګلبدین بیا یو لوبغاړی وسوځاوه. د لوبې غوره لوبغاړی هم مجیب زدران وټاکل شو. د پاکستان د کورنیو چارو وزارت ویلي د لومړي وزیر عمران خان په سپارښتنه د پښتون ژغورنې غورځنګ او د پاکستان د پارلمان غړو علي وزیر او محسن داور ته ځانګړې اجازه ورکړل شوې چې د افغان ولسمشر محمد اشرف غني د لوړې مراسمو کې ګډون لپاره کابل ته ولاړ شي. ګلبدین حکمتیار په کابل ښار کې یو داسې یو پوځي قطعه جوړه کړې چې هلته د دوی قاضیان او د دوی څارنوالان پریکړې کوي. پر نیول شوي کس تور لګول شوی چې غربي موسیقي په کمپیوټر کې ساتلې ده. حکومت باید د حکمتیار د شخصي زندانونو مخه ونیسي. محمود قریشي: ولسمشر غني د بندیانو د خوشي کولو لپاره نرمښت ښودلی دی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر محمود قریشي په تازه څرګندونو کې ویلي چې دوی له افغان سولې سره هر ډول همکاري کړې ده او د دې هیله ډیره شوې چې دلته روانه جګړه ختمه شي. د په خبره افغان ولسمشر اشرف غني تازه افغان بندیانو په اړه نرمښت ښودلی دی او دا یو ښه ګام دی. نوموړي د دغه نرمښت په اړه نور جزئیات نه دي ورکړي. ولسمشر غني ټینګار کړی چې د طالب زندانیانو پر خوشي کېدو باید په بین الافغاني خبرو کې بحثونه وشي. خو طالبان بیا وایي چې د بین الافغاني خبرو تر پیل مخکې باید د دوی بندیان آزاد کړل شي. په امریکا کې د کرونا وایرس په چټکۍ د پراختیا په حال کې دی. تر اوسه د ثبت شوو پیښو شمېر 470 کسانو ته رسېدلی دی. سرچینه وایي چې کوویډ-19 وایرس په چټکۍ د پراختیا په حال کې دی او که یې پر وړاندې اقدام ونه شي د دې احتمال شته چې میلیونونه خلک زیانمن کړي. امریکایي رسنۍ وایي که پر وخت د کرونا وایرس کنټرول نښې نه ښایي په امریکا کې 4.8 میلیونه خلک ورباندې اخته شي چې ښایي تر 400,000 ډیر ووژني. تر چین وروسته په امریکا، ایران او ایټالیا کرونا وایرس تر ټولو ډیر تلفات او زیانونه اړولي دي. دا زموږ لنډ او تازه خبرونه. د لا ښکلو ویډیوګانو لپاره زموږ افغان ټي وي چینل سبسکرایب کړئ.